حديث نمبر يوصل وشبته. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إذار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. فحديث كده مسألة بياني چې په مانځ کې د زنانه لباس. ام سلمة رضی الله عنها روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو آیا خزا د لنګ نه بغیر صرف قمیص او لپټه کې منځ کول شي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل: او کله چې قمیص دومره وګد وي چې د قدمونو پاسنۍ برخه پټي. درع قمیص سابغا دومره وګدا او فراخه چې ټول بدن پټ کړي وي. یغطي پټي ظهور قدميها د قدمونو پورتنۍ برخه. حدیث معلومه چې زنانه به په فراخه اوت قمیص او لپټه کې منځ کول شي. هر کله چې قمیص دومره لوی وي چې لاندنی خپې هغه اور باندې پټيږي. خدا حدیث ضعیف دی، دینه دا نه معلومیږي چې په مازه کې د زنانه د قدمونو پورتنۍ برخه پټول شرط دی. د نورو صحیح روایتونو نه ثابته ده چې ښځه په مازه کې خپل بدن پټي، ځکه دیتا د سر او باقی بدن پټولو حکم شوی دی، لکه په حدیث نمبر 163 کې تیر شو. لہذا بهتر ده چې زنانه ټول بدن هغه پټ کړي. البته مخ او دواړه ورغوي پټول واجب نه دي، او دغه شان که د قدمونو پاسنۍ طرفونه ښکاره شو نو هم منځ کیږي، ځکه د دې په اشتراط باندې صحیح حدیث نشته. اگر که پټول مطلوب دي، د عمر رضی الله عنه ارشاد دی چې ښځه به په 3 جامو کې منځ کې قمیص، لپټه او پرتوب موطا نقل کړی دی، او دا په استحباب باندې حمل دی. درجه د حدیثه اسناده ضعیف، ابو داود حاکم نقل کړی وضعفه البانی فی ضعیف ابي داود. دا حدیث د دوه وجنه ضعیف دی. یو د دې په سند کې ام محمد ابن زید چې ام حرام دا غینوم دی غیر معروفه ده. دویم عبدالرحمن ابن عبد الله ابن دینار د دې حدیث په مرفوع ګرځولو باندې تفرد کړی دی، او په دې کې ضعف دی. نور امامانو دا په ام سلیم باندې موقوف ګرځولې دي، خو موقوفا هم ضعیف دی، ځکه په دې کې ام محمد راغلی دی او هغه مجهوله ده چې دا څوک دی. لہذا حدیث هغه ضعیف دی په اعتبار د سند سره. حدیث نمبر 188. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. الحديث کی دا غچا حکم بیانې چې موږ د قبلینا علاوه بل طرف ته وکي د ورېزې د وجنه یا څه د بل وجنه. عامر ابن ربيعه رضی الله عنه فرمایي مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو تیاره شپه کې نو قبله معلومول مونږ ته ګران شو. چې قبله معلومه کو اندازه مو لګوله، بس یو طرف ته مونځ وکړو. دا چې کله لمر راوخوتو نو مونږه ته دا خبره معلومه شوه چې مونځ د قبلې نه بل خوا کړی دی. نو دا آیات نازل شو چې تاسو هر چېرته یې مخ کوئ د الله رب العالمین مخ هغه طرف ته دی. امام ترمذي دا روایت کړی دی او حدیث هغه ضعیف ګرځولی دی. فواید په دې حدیث کې اول حدیث ته معلومه شوه چې د ورېځې تیاره وغیره په وجه که قبلې ته په مخ کولو کې انسان خطا شي او بل طرف ته منځ وکړي او بیا وروسته صحیح طرف معلوم شي، نو په ده باندې منځ راګرځول دوباره نشته. برابره خبر ده که خطا یې په وخت کې کړې وي، یعنی مطلب دا دی که خطا شوی وي او یا وخت د هغه نه تېر وي.
اگر که دا حدیث دا سند پر لحاظ کمزور دے، دی حدیث کی ضعف دے، لیکن معنی صحیح دا. زکا مومن باندې چې کله قبله مشتبه شي نو په ده باندې واجب دی چې د قبلې معلومولو لپاره کوشش وکړي، او کله چې دا کار وکړو، کوشش وکړو او د دې نه پس هم دی غلط شو نو د منځ بالکل صحیح دی. اگر که رسته ورته پته ولګېږي چې دا منځ خو ما بل طرف ته کړی دی، ځکه انسان د خپل وس او طاقت مکلف دی. الله رب العالمین فرمای فاتقوا الله ما استطعتم، څومره چې مطاقت وي د الله رب العالمین د حدودو لحاظ ساتئ. او بل ځای کې الله رب العالمین فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هیڅ یو انسان ته د هغه د وس نه زیات تکلیف نه ورکوي. که چېرته انسان په حضر کې وي نو د خلکو نه به د قبلې معلومات کی، او که په سفر کې وي څوک نه وي تپوس چا نه وکړي، او قرائن او علامات نه هم نشي معلومولی، نو چې هر طرف ته ګمان راغی همغه طرف ته دې ودرېږي، مونځ یې وکړي، د مونځ صحیح شو. دارنګه کې په مانځه کې ورته د قبلې صحیح رخ معلوم شو چې یاره زه غلط ولاړم، قبله داسې ده او زه داسې ولاړم، نو په کار دا ده چې دې په مانځه کې راوګرځېږي او مونځ یې صحیح دی. لکه چې اهل قبا والا تحویل چې هغوی قبلې حکم راغی نو په مانځه کې راوګرځېدل، لکه د بخاري شریف دا روایت دی. دارنګه حدیث ته دا معلومیږي چېرته چې انسان مونځ کوي هغه طرف ته د الله مخ وي او رب العالمین د عرش د پاسه دی. په دې حدیث او په دې آیات کریمه کې د رب العالمین د پاره مخ ثابت شوی دی. موږ هم د الله د پاره ثابتو من غیر تأویل ولا تکیف ولا تمثیل ولا تشبیه. الله رب العالمین فرمای لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د الله په شان باندې د الله رب العالمین په شان باندې هیڅ شی نشته، هغه ذات اوریدونکی او لیدونکی دی. د دې تعویل کول او یا مخلوق سره د دې تشبیه ورکول دا دواړه غلط کار دی. زمونږ مسلمانانو عقیده بداوي چې رب العالمین کوم نمونه کوم صفتونه چې د ځان دپاره ثابت کړي وي موږ به هم هغه ول ثابتو، لکه څنګه چې د رب العالمین سره مناسب دی. د حدیث درجه حسن دی، امام ترمذی، ابن ماجه، دارقطنی، خو لیکن په دې حدیث کې مخکې تېر شو چې وضعفه ضعیف دی. ولې څه په دې کې یو راوي دی عاصم ابن عبید الله، دا ضعیف راوي دی، خو شیخ البانی او دارنګه شیخ بسام رحمه الله وغیره ورته د شواهد په وجه باندې حسن ویلی دی او دې حدیث معنا صحیح ده. دې وجه نه اگر که الفاظ د حدیث او دې حدیث کې چې کوم راوي دی خو لیکن معنا ته چې وګوري معنا په لحاظ باندې دا صحیح حدیث دی او دا حدیث زمونږ دپاره مؤمنانو مسلمانانو دپاره یو ناشنا قاعده ده چې الله فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم. د الله نه ویریږئ څومره چې ستاسو طاقت وي. انسان د خپل وس مطابق هغه پړ کېږي. تا خپل کوشش وکړه د قبلې دپاره کوشش کې لګئ، خو لیکن بیا هم ته په غلط طرف ته ولګېدې او تا نه هغه جهت غلط شو، نو رب العالمین بیا ته نه یې مکلف کړی. خپل خواري به کې، خپل وس به کې، خپل کوشش به استعماله، خو بیا هم چې ته غلط شوې نو وګورې رحمان ذات ته، هغه رحیم ذات ته چې هغه تا ته وایي چې ستا مونځ صحیح شو، ته د دې نه اخو ته مکلف نه یې. ځکه الله فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیات کې د ارحم الراحمین ذات رحم ته اشاره ده.
چې په خپل بندگانو باندې په خپل مخلوقاتو باندې کوم قسم رحم لري. حدیث نمبر 109 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې قبلنا لکشان اوریدو حکم. ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د مشرق او مغرب ترمنځ قبله ده. ترمذی روایت کړی دی او بخاری قوي ګرځول دی. حدیث معلومه شو چې د قبله په معامله کې اسانی ده. کچېرې لږ شان انحراف راشي نو هم مل د انسان صحیح کیږي. څوک چې په مسجد حرام کې وي نو هغوی به د کعبې ذات طرف ته مخ ګرځي، او څوک چې غائب وي او یا بهر ملکونو کې ولاړ وي نو هغه به د کعبې سمت او جهت ته مخ کوي. د حدیث د ټولو ملکونو والاو د پاره نه بلکې د مدینې والاو او دغه چا د پاره چې چار چاپیر داغې نه دي چې د هغوی قبله جنوب طرف ته وي. لکه چا چې په مدینه طیبه کې قبله هغه جنوب طرف ته ده نو د ارشاد مبارک مطلب دا دی چې دوی د پاره د قبله په معامله کې اساني ده. هغه دا چې د مشرق او مغرب ترمنځ دوی د پاره دواړه قبله ده. که چېرته د قبلې نه لږ شانتې کوږ ولاړ وي نو معاف دی. البته که ډېر میلان راشي هغه داسې چې قبله بیخي ښي یا ګس طرف ته پاتې شي او دی بل طرف ته لمونځ وکړي نو بیا لمونځ صحیح نه دی، ځکه چې هغه طرف ته به انسان کوشش کوي. دغه شان د مدینې نه علاوه نور ملکونو والاو دپاره هم په قبله کې اساني ده. مثلا چې د چا قبله مغرب طرف ته وي لکه زمونږ په دې ملکونو کې د هغوی دپاره به د جنوب او شمال ترمنځ قبله وي. او دارنګه مشرق هم واخله، خلک کعبې ته په مخ کولو کې د دایرې په شان دي چې د مرکز نه غیر چاپیر سوي راتاوي. څوک چې د کعبې مغربي طرف ته وي د هغه قبله مشرق طرف ته ده، او څوک چې د کعبې مشرقي طرف ته وي د هغه قبله مغرب طرف ته ده، او څوک چې د کعبې جنوبي طرف ته وي نو د هغه قبله شمال طرف ته ده، او څوک چې شمال طرف ته وي نو د هغه قبله جنوب طرف ته ده. حدیث معلومه شوه چې عالم انسان له پکار دی چې اول خپل کلی او خپل علاقې والاو ته دینی احکام او مسائل او شرعي احکام وښيي، ځکه چې اول د دوی حق دی. لکه نبی علیه الصلاة والسلام د اهل مدینې دپاره حکم بیان کړی دی، او دارنګه مخکې یو حکم بیان شوی لکه شرقوا او غربوا. او قرآن کریم کې آیات د الله رب العالمین فرمایي چې وانذر عشیرتک الاقربین، خپل خپلوان نه شروع وکړه. دعوت دې موږ تاسو ته په دې کې چې کله یو دعوت کوئ نو خپل نه شروع وکړه، خپل کور نه شروع وکړه نو مخکې ځه د خیره ورو ورو دعوت کېږي. دا چې ستا خپل کور ګډوډ دی او ته بل ته دعوت کې نو دا دعوت بیا اثر نه کوي. د حدیث درجه صحیح حدیث دی، امام ترمذی امام بخاری نقل کړی دی. حدیث نمبر 100 وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. زاد البخاري يؤمي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة
فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. دې حدیث کې دا مسله بیانې چې د سفر په حالت کې په سولې باندې هر طرف ته نفل منځ کولی شي. عامر ابن ربيعه رضی الله عنه فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې په خپل سولې باندې منځ کولو کوم طرف ته به چې سولې دغه مخ ګرځولو هغه به منځ کولو. بخاری دا الفاظ سره زیات کړي چې هغه به د رکوع او سجدې لپاره به خپل سر باندې اشاره کوله، خو په فرض منځ کې به دا کار نه کولو. او په ابو داود کې د انس رضی الله عنه په حدیث کې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله سفر کولو او نفل کول به غوښتل چې نفل وکړي نو خپل وخه باندې به قبله ته مخامخ وخه به قبله ته مخامخ کړله، الله اکبر به وکړو، بیا به کوم طرف ته چې دغه سولې مخه مونځ به کولو. راحلته راحله هغه قوي سولې ته وایي چې هغه د سامان وړلو دپاره طاقت لري او سامان وړلی شي، که مذکر وي که مؤنث وي. جمع رواحل دی یصلی دین مراد نفل منځ کولی لکه د ساخت 2 رکعاته تهجد تحیت الوضو داسې نور نوافل. هر چې د ماسپښین ماښام ماخوستن مخکینی او وروستنی سنت دی نو دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم کول. د دې نه کول هم مسنون دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. البته د سهار سنت او وتر وی په سفر کې هم نه پرېښودلو. المکتوبه فرض منځ دنه معلومه شو چې وتر به په سولې باندې کول شته، ځکه چې استثناء صرف د مکتوبې راغلی دی، فرضي منځ راغلی دی. حدیث معلومه شو چې په سفر کې نفل منځونه کول مشروع دي، لکه د ساخ منځ، د تهجد منځ، تحیت الوضو وغیره. هاو چې سنت رواتب دي لکه ماسپښین ماښام او ماخوستن سنت چې کوم دی په سفر کې دی پرېښودل سنت دي، سوا د سهار سنتونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سهار سنت نه سفرن او نه حضرن پرېښودل، هر وخت به یې کوله. مسافر کله لږه سفر کې کله ډېر، نو چې کله د په سولې باندې نفل کولی شي اگر که د سولې مخه هر طرف ته وي. د تکبیر تحریمي په وخت کې کېدای شي نو سولې قبلې ته راواړوه، مستحبه ده او که نه شو کېدی نو بس د اول نه واخله تر اخره پورې هر طرف ته مونځ جایز دی. په دې حدیث کې د رکوع او سجدې د اشارې فرق نه دی ښودل شوی، خو د جابر رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دی چې د سجدې اشاره به د رکوع د اشارې نه ښکته ساتي. دارنګه د فرض مانځه دپاره به د سولې نه کوزېږي، ځکه فرض مونځ هغه په نسبت د نفلونو کم وي. البته وتر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په سولې باندې کړي دي، ځکه دا هم سنت دي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر علی راحلته. استقبال د قبله فرض دی، خو په 2 صورتونو کې ساختېږي د انسان نه. هر وخت کې فرض دی خو یو 2 صورت داسې دي چې هلته ساختېږي. یو صورت په مذکور روایتونو کې بیان شو چې سفر حالت دی. دویم د سخت جنگ په صورت کې هر کله چې قبله ته په مخ کول سره مونځ ادا کول ناممکن شي، دشمن دی مخامخ، نو بیا دا حکم دی چې که پیاده وي که سورلی وي مخ د قبلې ته وي او که نه وي په دې ټولو صورتونو کې مونځ کول به جایز دي، ځکه چې 2 صورتونه دي، یو دا سورلی حالات شو بل د جنګ حالات شو. ضرورت دی که چېرته په ګاډي یا جهاز یا کشتۍ کې د مانځه دپاره ځای نه وي او روان سفر وي او د مانځه وخت چې داخل شوی وي او دا یره وي انسان سره چې دا وخت نه تېرېږي او داسې مونځ چې هغه د بل سره نشي جمع کېدلی، نو په دې صورت کې به د خپل وس او طاقت مطابق مونځ کوي. که چېرته د ودرېدو او د رکوع سجدې طاقت و نو رکوع
ودرېږه هم سجده هم کوه او که نه وي نو په ناسته به د رکوع سجدې په اشاره باندې لمونځ کوې رکوع دپاره به هم اشاره کوې او د سجدې دپاره به هم اشاره کوې خو د سجدې اشاره او د رکوع اشاره کې باید فرق وي ځکه ته مکلف نه نو الله رب العالمین فرمایي چې فاتقوا الله ما استطعتم سره مو چې وس وي او طاقت د الله د حدودو لحاظ ساتئ او د علماء کرامو په دې اجماع ده چې مکلف باندې واجب دی چې من په خپل وخت د خپل وس مطابق ادا کړي او د خپل وخت نه بنا اړي چې کله د جمع بین صلاتین اراده نه وي په اکثره په سفرونو کې د جمع بین صلاتین کولو په صورت کې د انسان منځونه نه خرابېږي کله چې ګاړې وغیره نه ودرېږي ځکه چې هغه مثلا د ماسپښین او د مازدیګر مونځ یو ځای وکړي د ماښام او د ماخوستن یو ځای وکړي بس د هغه مونځ صحیح شو په سفر کې جمع بین صلاتین هغه خلق کوي او راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی درجه د حدیث امام بخاری امام مسلم امام احمد نقل کړی صحیح حدیث دی په اعتبار د سند سره حدیث نمبر 101 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة په حدیث کې هغه ځایونه بیانوي چې په هغه کې د لمونځ کول نه منع راغلې ده ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د هدیرې او حمام نه سوا باقي ټول ځمکه جماعت دی چېرته چې غواړئ لمونځ کوئ مقبره په باب باندې درې حرکات دي د قبرونو ځای چېرته چې قبرونه وي حمام د حمیم نه ماخوذ دی ګرمو اوبو ته وایي هغه ځای چې هلته خلک په ګرمو اوبو باندې لامبي بیا د دې اطلاق د لامبلو په ځای باندې هم کېږي د حدیث کې یو څو فواید اول د ځمکې په هر یو برخه کې لمونځ کېږي په دې شرط چې پاکه وي لکه بل حدیث کې دی وجعلت لي الارض طیبه مسجدا وطهورا مسلم شریف روایت دی زما دپاره د ځمکې هره حصه پاکه ده او د سجدې لګولو ځای دی او پاکونکې جوړه شوې ده البته د دې نه مقبره او حمام مستثنا دی چې په دې کې مونځ نه کېږي په مقبره کې خو ځکه نه کېږي چې په دې کې د قبرونو والا او د تعظیم خطر ده چې په دې سره شرک طرف ته لاره هوارېږي ځکه لکه څنګه چې د کاڼو او د بوټو تعظیم په وجه شرک شوی دی نو کېدی شي چې دغه د انسان منځو کې د خلکو تعظیم وشي قبرونو والا بیا که د صاحب القبر تعظیم خیال وي او که نه وي په مقبره کې منځ نه کېږي مقبره کې منځ د الله پیغمبرو نه کېږي بس نه به کېږي او که چېرته یو سړی په دې نیت هلته منځ کوي چې د قبر والا تعظیم وشي نو بیا خو دا شرک دی او د الله او د الله د رسول سره دښمني کول دي بعضې فقهاو به خبره کړې چې په مقبره کې د منځ د منوالي وجه نجاست بیان کړی دی چې په دې سره د مړو وینې ځوي هغه ګډېږي نو دا خبره صحیح نه ده ځکه ځمکې ته لمر رسېږي او په لمر سره مکمل پریتي ختمېږي نو د دې د منع کېدو څه وجه نشته بلکې چې دا علت وي نو بیا خو پکار وه چې د انبیا کرامو علیه السلام په مقبره کې دا منع نه وی ځکه د هغوی جسدونه ځمکه نه خوري بلکې روغ جوړ پراته دي پکار دا وه چې داسې وای چې په هره مقبره کې مونځ نه کېږي مګر د انبیاو په مقبره کې مونځ کېږي داسې خبره پکار وه نه دا خبره غلطه ده چې د وینې ځوي دا خبره بالکل چې دا کړې ده غلطه کړې ده دا حکم عام دی که یو قبر وي او که ډېر وي د کافرانو قبرونه وي او که د مسلمانانو قبرونه وي دارنګې سپړېدلی شوي وي او که روغ وي نجاست وي او که نه وي په ټولو صورتونو کې هلته مونځ نه کېږي البته
د دې نه د قبرونو خواته د جنازې کولو مستثنا ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خادمې په قبر باندې د جنازې لمونځ وکړو چې هغې به جومات صفا کولو، جومات به کولو، او د شپې مړه شوې وه، صحابه باندې لمونځ وکړو، نبی صلی الله علیه وسلم باندې دوباره جنازه وکړله. جنازې لمونځ بېله خبره ده، اما عام لمونځ ته یې نه دی. او په حمام باتروم کې ځکه نه کېږي چې دا د شیطانانو پناهګاه ده، په دې کې عورتونه ښکاره کېږي، هلته ګندګي پکې وي. د حمام په حکم کې هر هغه شیطاني ځای داخل دی چې په هغې کې ګانې بجانې ویده کېږي، فلمونه، میوزیک سنټرې او خرابې لوبې کېږي. په داسې ځایونو کې د الله رب العالمین عبادت کول پکار نه دي، هلته بېادبي راځي. دارنګې په کوم کور کې چې تصاویر وي په هغې کې په طریقې اولا سره لمونځ مکروه دی، ځکه په حمام کې د نجاست توهم یا د شیطان د کور جوړېدو په وجه لمونځ نه کېږي. او هر چې تصاویر دي دا خو په طریقې اولا سره دا جایز دي، دا خو خامخا دلته داسې کور کې لمونځ نه کېږي، او ځای کې لمونځ پکار نه دی چې کوم ځای کې تصویران پکار دي. لهذا تصویران ایښودل شوي، دغه نه مسلمان باید ځان وساتي. موږ په دې مکلف یو چې ځان باید د دې کار نه وساتو چې کوم نه موږ شریعت منع کړي. تصویر ایستل، تصویر وباسل او دا حرام کار دی. ځان دپاره بهانې جوړول چې دا خو داسې دی داسې دی، هغه بېله خبر ده محترمه. بس صحیح حدیث کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تصویر څنګه د عذاب ورکول کېږي. نو دې وجه نه مسلمان باید د دې نه ځان وساتي. مؤمن باید هغه همیشه په دې غم کې وي چې ما د خپل پیغمبر خلاف ونه شي، ما د خپل پیغمبر د وینا خلاف ونه شي. دې وجه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس عذابا یوم القیامة، سخترین عذاب په قیامت کې دا چا د پاره دی چې هغه تصویرونه وباسي. لہذا دې نه ځان ساتل پکار دي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجه هغه نقل کړی دی. حدیث نمبر 102. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. په دې حدیث کې دا مسله بیانوي چې قبر ته مخامخ لمونځ کول منع دي. ابو مرثد غنوي رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې فرمایل قبرونو طرف ته لمونځ مه کوئ او مه په هغه کښېنئ. حدیث ته معلومه شوه چې قبرونو طرف ته لمونځ کول منع دي. هغه داسې چې یو یا ډېر قبرونه د لمونځ کوونکي قبلې طرف ته وي، یا مسجد په داسې ځای کې وي جوړ شوي چې قبلې طرف ته قبرونه وي. وجه مخکې تېره شوه چې په دې کې د شرک وهم شته، او په دې کې د مشرکانو سره مشابهت دی، او د شرک طرف ته ذریعه جوړېږي چې د قبرونو په خوا کې انسان لمونځ کوي، او په رغبت او ویره سره هغه د انسان زړه کې د شرک یو شبهه راځي خامخا. لهذا دلته لمونځ کول صحیح نه دي. بعضې خلک د اولیاو د قبرونو خواته په دې وجه جوماتونه جوړوي چې د اولیاو د ارواحو نه فیض او مدد حاصل کړي. دا شرکي عقیده ده، دې نه منع راغلې. د نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې یهود او نصارا تباه کړي، په هغوی د الله رب العالمین لعنت وکړي چې هغوی د خپلو انبیاو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي دي. قبرونو طرف ته لمونځ کول، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الله دې په یهودو او نصاراو باندې لعنت وکړي چې دوی د خپلو انبیاو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي دي. قبرونو طرف ته لمونځ مه کوئ. د دې یو مطلب خدا دی چې کوم کارونه چې د الله دپاره وي، کوم کارونه چې په جوماتونو کې د الله دپاره کېدلی شي، هغه د قبرونو خواته مه کوئ. دویم مطلب دا دی قبرونو ته مخامخ لمونځ مه کوئ. د دې نه د شرک بوی راځي. په قبرونو باندې کېناستل منع دي. په دې کې د مسلمانانو د مړي بې حرمتي ده، ځکه هغوی د ژوندوی چې ژوندي وو د هغوی احترام خلکو کوو، چې کله که څنګه چې هغوی چې ژوندي وو د هغوی احترام پکار وو، دارنګه چې کله هغوی مړه شوي د هغوی احترام پکار دی. حدیث کې دی په تاسو کې چې څوک په
یو سکروټه باندې کینی او هغه جامې وسوځي او بدن وسوځي دا غوره ده د دې نه چې په یو قبر باندې کینی په قبر باندې کیناستل پکار نه دي. بعض علما لکه امام مالک رحمه الله وایي چې په قبر باندې د کیناستو نه مراد د ډکو او تشو امتیازو د باره کیناستل مراد دي، هسې کیناستل منع نه دي. او په دې باره کې بعضې اثار پیش کړي لکه چې علي رضی الله عنه به وایي قبر ته تکیه والا هغه ته به ډډر لګوله. دارنګې د عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه وغیره نه هم نقل دي، لیکن ظاهر د حدیث دا دی محترمو چې هسې کیناستل هم منع دي او بول او بذا په طریقې اولا سره منع دي. او موقوف د مرفوع حدیث مقابله نشي کولی. په قبرونو باندې منجوري جوړېدل، هلته منجوران جوړېدل، هلته ډنډارې کول، هلته کیناستل دا صحیح نه دي. اسلام د اعتدال دین دی، اسلام یو د عدل دین دی. په دې کې نه د قبرونو په تعظیم غلو او زیاتی جایز دی او نه د مړي بېادبي او بېاحترامي جایز ده. دا به نه کوي چې بس د قبر عبادت شروع کړي او دا به نه کوي چې د قبر بې عزتي کوي. نه، اسلام ډېر ناشنا دین دی. اسلام موږ ته عدل راښیي، اسلام موږ ته دا ښیي چې د مړو قدر کوئ، خو د قدر دا مطلب نه چې د هغوی عبادت شروع کړي، د هغوی د قبرونو د پاسه کښېني او شرکونه شروع کړي. نه، د هغوی احترام دا دی چې د هغې قبر باندې د پاسه مه کښېنه، د هغه په قبر باندې مه ګرځېږه. حديث نمبر 103 وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. په دې حدیث کې دا مسله بیانېږي چې قبر ته مخامخ منځ کول دا منع دي. ابو مرثد غنوي رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې فرمایلي د قبرونو طرف ته منځ مه کوئ او مه په هغه باندې کښېنئ. حدیث نه معلومه شوه چې قبرونو طرف ته منځ کول دا منع دي. هغه داسې چې که یو قبر وي یا ډېر قبرونه وي د منځ کولو نه منع راغلې ده چې هغه طرف ته منځ مه کوه. چې د قبرونو مخ ته انسان کوم طرف ته مونځ کوي هغه طرف ته قبرونه وي او قبله وي، یا په مسجد په داسې ځای کې جوړ شي چې قبلې طرف ته قبرونه وي. وجه مخکې تېر شو چې په دې کې د شرک وهم شته او په دې کې د مشرکانو سره مشابهت دی او د شرک طرف ته یو ذریعه هم جوړېږي چې د قبرونو په خوا کې انسان هغه منجور شوی وي او د هغې خوا کې لګیا وي عبادت کوي، نو د هغه زړه یې د قبرونو سره وتړلی شي. بعضې خلک د اولیاو د قبرونو خوا ته په دې وجه جماعتونه جوړوي چې د اولیاو د ارواحو نه فیض او مدد حاصل کړي. دا یو شرکي عقیده ده، دې نه منع راغلې ده. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې الله دې په یهودو نصاراو لعنت وکړي چې د خپلو انبیاو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړل. بخاري او مسلم شریف روایت دی. قبرونو طرف ته منځ مه کوئ. دې خو یو مطلب دا دی چې کوم کارونه چې د الله لپاره په جوماتونو کې کېږي هغه د قبرونو خوا ته مه کوئ. دې مطلب دا چې قبرونو ته مخامخ منځ مه کوئ، ځکه چې دې نه د شرک بوی راځي. بل قبرونو باندې کېناستل دا منع دي. په دې کې د مسلمان مړي بې حرمتي ده، ځکه هغه د ژوند او مرګ په دواړو حالتونو کې قابل احترام دی، د هغه عزت وکړي شي، د هغه احترام وکړي شي. حدیث کې دی چې یو کس په تاسو کې په سکروټه باندې کښېني، هغه جامې وسوځي او بدن هم وسوځي یا بدن پورې راورسېږي، دا د دې نه بهتره ده چې په یو قبر باندې کښېني. قبر باندې کښېناستل دا صحیح نه دي. بیا د علماو لکه امام مالک رحمه الله دا خبره کړې ده چې په قبر باندې د کښېناستو نه مراد د ډکو او تشو امتیازو دپاره کښېناستل ښه نه دي. هسې کښېناستل منع نه دي.
او په دې باره کې بعضې اثار پیش کړي چې علي رضی الله عنه به قبر ته تکیه واله او هغه به ډډه لګولې وه. دارنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه وغیره نه هم نقل دي، لیکن ظاهر د حدیث دا دی چې هسې کېناستل هم منع دي او امتیازې کول دا خو په طریق اولا سره منع دي او موقوف د مرفوع حدیث مقابله نشي کولی. دارنګه په قبرونو باندې منجاور جوړېدل او هلته ځای جوړول دا منع دي، ځکه دا هم د قبرونو د کېناستو چې کوم منع راغلی د هغې کې داخلېږي چې انسان هملته پروت دی، لکه دا په دې دربارونو کې چې دا کوم خلک پراته دي. دارنګه دا مسله معلومېږي حدیث نه چې اسلام د اعتدال دین دی، په دې کې نه د قبرونو په تعظیم کې غلو کوي او نه د مړي بې احترامي کوي یا بې حرمتي کوي، بلکې وایي چې قبرونو ته سجدې مه کوه او له پاسه ورباندې کښېنه هم د مړي ساته خیال ساته، د مړي عزت ساته. ابو مسعود غنوي رضی الله عنه د نوم کناز دی او ابو مرصد کنیه ده. کناز ابن حسین ابن یربوع الغنوي دا د غطفان قبیلې یو کس دی، دی چې منصوب دی غنی ابن یاسر طرف ته دی منصوب دی. غنوي ورته وایي بدري صحابي دی، احد او نورو غزاګانو ته حاضر شوی. د حمزه بن عبدالمطلب حلیف او همزولی هم و. په 12 کال هجري کې د 6 کالو تقریبا په عمر کې دی وفات شوی دی. نو حدیث نه دا خبره ښکاره معلومیږي چې قبر ته منځ کول، قبرونو طرف ته منځ کول دا منع دی او موږ د الله پیغمبر دونه منع کړي وو، لہذا انسان به د قبرونو خواته منځ نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد دی، نو دې نه ځان ساتل پکار دی. یو خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کوي نو کې به خامخا خیر دی. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، احمد هغه نقل کړی دی. حديث نمبر 104. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. دې حدیث کې دا خبره بیانې چې په پاکو چپړو کې منځ هغه جائز دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې په تاسو کې څوک جمعات ته راشي نو جمعات ته د نوتونو مخکې د خپلو چپړو کې وګوري، که چېرته په خپلو چپړو کې ګندګي یا داسې سوي نو هغه دې څه کې مسح کی. یا فرمایي چې ناپاک ښځې ولیدل نو هغه دې ځمکې پورې راښکي، صفا دې کړي او په هغې کې د څه وکړي منځ وکړي. اذن دګجن شي، که هغه پاک وي او پلیت وي، چې دې په طبیعت کې تکلیف هغه محسوس، یعنې دې په خپل طبیعت کې د هغې نه تکلیف محسوسي. قذر ګندګي ته وایي. دې حدیث باندې ورود دا و چې یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته منځ کولو، ناڅاپه په دې کې پیزارې اوښ کړې، چپړې ویښ کړې او ویې باسلې او ګس طرف ته یې ګزار کړلې. د دې لیدو سره صحابه کرام هم خپل چپړې ګزار کړې. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله منځ ختم کړ نو وی فرمایل څه وجه ده چې تاسو خپل چپړې هغه ګزار کړې؟ هغه وی فرمایل موږ تاسو ولیدلې چې تا خپلې چپړې ګزار کړلې، موږ خپل چپړې ګزار کړلې.
نبی علیه السلام فرمایل ما ته جبرئیل علیه السلام راغی او خبر را تراکو چې په دې کې ګندګي ده. بیا نبی علیه السلام دغه حدیث وفرمایو. حدیث نه معلومه شوه چې په چپړو کې مونځ کول جایز دي په دې شرط چې پاکي وي. ډېر خلک د جهالت او ناپوهۍ د وجې نه په چپړو کې مونځ کولو ته بد ګوري، حالانکه دې باره کې ډېر حدیثونه راغلي دي. یو حدیث کې تاسو د یهودو مخالفت کوئ ځکه هغوی په خپلو چپړو موضوع کې مونځ نه کوي، تاسو کوئ. نبی علیه السلام هغه په خپل بیزار کې مونځ کولو. د دې وجې نه په پاکو چپړو کې مونځ کول جایز دی، او کله چې د یهودو مخالفت یا اتباع سنت غرض وي بیا مستحب او د ثواب باعث دی. خپل چپړې په ځمکه پورې راښکل د سره پاکېږي. برابره خبره ده که لږ نجاست ورپورې نښتی وي او که وچ پوهېدونکی نجاست وي لکه متیازې وغیره، یا ټینګ نجاست وي لکه غټه ګندګي وغیره، په هر صورت کې په ځمکه پورې راښکلو او ښه صفا کولو سره پاکېږي. ځکه د حدیث مبارک الفاظ عام دي، د ټولو صورتونو ته شامل دی. حدیث نه دا هم معلومه شوه چې چاته د مونځ شروع کولو په وخت کې په جامه یا چپړه وغیره باندې د پریتي لګېدو علم نه و او په مازه کې ورته رایاد شو او دغه جامه یا چپړې ګزارول پکار دي، نو بالکل د مونځ صحیح دی. او که په مازه کې دغه پریتي نه غورځېدله نو بیا په دغه پریتي لرې کړي او مونځ دوباره وکړي. که چېرته هغه شی ګزارېدو ګزار دی، که نه نو هغه شی لرې کړي، به د مونځ دوباره وکړي. دغه شان که د مازه نه پس یې په خپل جامه یا چپړو کې پلیتي ولیده نو مونځ یې صحیح دی. ګرځول یې ضرور نه دي، ځکه نبي علیه السلام مونځ دوباره ونه ګرځولو بلکې چپړې ګزارې کړلې. اگر که طهارت د جامې وغیره شرط دی، دې پرېښودل هغه ممنوع دي چې په جامه باندې ګندګي وي، لیکن د هیر یا نسیان په وجه باندې هغه ساقطېږي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي رفع عن امتي الخطأ والنسيان. سوال ته دا ورته چې باندې چې راغی نبی علیه السلام هغه باندې درې ځله مونځ راګرځولی دی او دلته اعاده ونه کړله. جواب د فعل محظور او ترک معمول ترمنځ فرق دی. د هیرې او جهالت په وجه باندې انسان د څه ناروا کار یا ممنوع کار ارتکاب وکړي نو هېڅ شی باندې نشته، ځکه چې الله رب العالمین فرمایي چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، الله موږ ونیسي هغه چې موږ په هیره باندې وکړ کېږي. او بل یو د ترک معمور په هیره او نسیان دواړو سره نه ساقطېږي. لکه چې باندې چې یو واجب شی تعدیل ارکان پرېښی و، نبي علیه السلام ورته د بار بار اعاده کوله. حدیث دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري لکه څنګه چې په قول کې ضرور ده په فعل کې هم ضرور ده. صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم ته په کتو سره خپل چپړې راوښکلې ګزار کړلې. بل دا ده چې نبی علیه السلام په غیب باندې نه پوهېږي. د غیب خبره ورته د الله رب العالمین د طرفه جبرئیل علیه السلام د وحی په ذریعه باندې وکړله. نو رد دی په هغه بریلیانو باندې، په هغه خلکو باندې چې هغوی دا خبره کوي چې نبی علیه السلام د عالم الغیب دی، نبی علیه السلام په غیب باندې پوهېږي، نبی علیه السلام ته د هر څه معلومات دی. نه، دا خلک دروغ وایي. نبی علیه السلام عالم الغیب نه دی، نبی علیه السلام په غیب خبر هم نه دی. او دا خلک چې کوم دروغ تړي او دوی ګناهګار دي محترم په دې باره کې. که نبی علیه السلام ته د غیب معلومات وای نو دلته به چپړې مخکې وباسلې وی که نه. دارنګه که نبی علیه السلام ته د غیب معلومات وای نو نبی علیه السلام به د خپل مرګ اصل ورته معلوم وای. دارنګه نبی علیه السلام په غیب باندې په ډېر کارونه به نبی علیه السلام کولی. دا غلطه خبره ده، نبی علیه السلام په غیب باندې نه پوهېږي. دا د بریلیانو د غلطه عقیده ده. درجه د حدیث صحیح حدیث د امام ابو داود، امام احمد، ابن خزیمه، ابن حبان نقل کړی دی. حدیث نمبر 1
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. دي حدیث کې دا مسله بیانې چې کله چې چپړې یا موزې پلیت شي د پاکولو طریقه. ابو هريره رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې په تاسو کې څوک خپل دواړو موضوع سره پلیتی پېمال کې دواړه موزې دې پلیت شي نو خاور د هغې دپاره پاکونکې ده. وطئه پایمالول خپې کېښودل طهور هغه شی چې په هغې سره بل شی پاکېږي. د حدیث نه هم معلومه شوه چې کله څوک په ګندګي باندې موزې کېږدي او بیا په خاوره پورې راکاږي نو دا شرعاً بالکل پاکې شي. په دې کې لمونځ کېږي برابره خبره ده که دغه نجاست وچوي که لوند وي مرئي وي یعنې لیدل کېږي او دارنګې که غیر مرئي وي یعنې نه لیدل کېږي. دارنګې د موضوع په حکم کې چپړې پیزار هم دی چې دا هم په خاوره پورې مګولو سره پاکېږي لکه مخکې حدیث کې تېر شو. دارنګې د نجاست لرې کولو دپاره خامخا په هر ځای کې اوبه استعمالول ضرور نه دي. په بعض ځایونو کې خاورې او کاڼې سره هم هغه شی پاکېږي لکه د استنجا په مسله کې او د چپړو په مسله کې. دغه نجاست پاکول ضرور دي لیکن دومره درجې ته به انسان نه رسېږي چې وسوسه باندې وکړي. بل دا حدیث ښکاره دلیل دی چې په موضوع کې جایز دی موضوع چپړو کې مونږ جایز دی. دې وجه نه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یهودو خلاف کې خالف اليهود د یهودو خلاف کې ولې فإنهم لا يصلون في نعالهم هغوی په خپل چپړو کې مونږ نه کوي. نو مونږ مسلمانان یو طرف د یهودو هر قسم خبره منو په وخت برابرولو کې په ناس د پاسته کې په اترو کې وغیره هر کار کې دغه د یهودو نقش قدم باندې روان یو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به د یهودو پسې د هغوی هر خبره به منئ د هغوی هر قسم د هغوی پسې به روانېږئ. نو دارنګه صحیح حدیث دی چې په خپل چپړو کې لمونځ وکړي پکار دی چې د یهودو خلاف وکړو. په دې باندې زموږ مسلمانان عکاس عوام خلک چې په چپړو کې جنازه کې په چپړو سره ودرېږي هو چغې شروع کړي جنازه ونه شوله دا ونه شو جنازه را وګرځوئ. نه محترمو چې د الله پیغمبر یو کار کړی دی. حدیث شریف کې الله قرآن کریم کې فرمایي چې فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب الیم. هغه کسان دې وویریږي چې د پیغمبر حکم خلاف کوي. په دې چپړو کې چا مونځ کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی. مونږ دا مونځ کوو د خپل ځان دپاره کوو نه په دې نیت په چپړو کې مونځ کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع راشي. د پیغمبر چې کوم عمل کړی دی په هغې باندې زموږ ستاسو په خپل عمل کې عمل راشي او دې دپاره کوو چې زموږ ستاسو آخرت اباد شي. دغه پیغمبر په خبرو منلو کې کامیابي ده. دغه پیغمبر په خبرو کې جنت دی. دغه پیغمبر خبره منل انسان جنت ته رسي. دغه پیغمبر خبره انسان الله ته رسي. دې وجه نه په چپړو کې مونځ بالکل جایز دی. د وجه د حدیث صحیح حدیث دی. ابن حبان ابن خزیمه صحیح ابو داود نقل کړی دی. حدیث نمبر 186. وعن معاوية بن حكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. دي حدیث کې دا خبره بیانې چې په مازه کې د خبرو کولو منع فرمایل ده او په ناپوهۍ سره د خبرو کولو حکم. معاویه بن حکم رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بېشکه په دې مانځه کې د خلکو د خبرې اترو نه هېڅ یو خبره جایز نه ده. په دې کې خو صرف سبحان الله ویل الله اکبر ویل او قرآن لوستل پکار دی. د حدیث سبب دا و چې په مانځه کې یو سړي پرنجی وکړو
معاویه بن حکم رضی الله عنه ورته د مسلې د خبرتیا په وجه په مانځه کې جواب ورکړ. صحابه رضی الله عنهم په مانځه کې خپل پتنان وټبول چې مقصد یې دا چې خاموش شه. ده ورته ویل زما مور دې بوره شي څه وجه ده چې تاسو ما ته ګورئ. نبي علیه الصلاة وسلام چې کله مونږ نه فارغه شو نو ډېر په ښایسته انداز سره یې دغه صحابي منع کړو چې دغه صحابي بیا د نبي علیه الصلاة وسلام د تعلیم نه سخت متاثر و. لکه وایي قسم په الله چې ما د نبي علیه الصلاة وسلام په شان ښایسته معلم هیڅ کله نه لیدلی، نه یې زه ووالم نه یې ورټلم، بلکې په ډېر نرمه لهجه کې دغه مذکوره ارشاد ماته وفرمایلو. لا يصلح من لا يصلح حسین نه دی. په ابتدا د اسلام کې په مانځه کې خلکو سره خبرې اترې کول جایز وو. په همدې وجه معاویه بن حکم رضی الله عنه په مانځه کې خبرې کړې دي، لیکن وروسته بیا دې نه منع راغلې ده. په مانځه کې قصدن سره د علم نه سړی ښه پوهېږي په تحریم باندې خبرې کول د دې هېڅ د وجې نه په اجماع د علماو سره مونځ ماتوي. چې یو سړي ته ښه پته شته چې خبرې کول صحیح نه دي، بیا هم په قصدن خبره کوي، نو بس دا مونځ څه دی ماتوي، مونځ خراب شو. درې په مانځه کې چاله دا جواب ورکول چې یرحمک الله سره مونځ ماتېږي، ځکه چې په دې کې بندګانو سره خطاب او خبرې دي او مونږ د الله او بنده ترمنځ سره تعلق او مناجات دی. نو په خبرو سره دې مناجات نه اعراض کول راځي. البته که چا په مانځه کې پرنجې وکړو او خپل الحمدلله ویل نو مونځ نه ماتېږي. حدیث نه معلومه شوه چې څوک په ناپوهۍ او په هېره سره په مانځه کې خبرې وکړي نو په دې سره د مونځ نه ماتېږي، دی د خپل جهل په وجه معذور حسابېږي. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام دغه صحابي ته د مونځ راګرځولو حکم نه دی کړی. دا قاعده ده چې په ټولو عباداتو کې جاری کېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي شرعي احکام په انسان باندې هله لازمیږي چې دې ورباندې پوه شي او بیا په عمل کولو قادر هم وي. د کوم حکم د وجوب علم چې انسان ته نه وي ایو باندې قادر نه وي د هغې قضایي په د واجب نه ده. دغه شان د مانځه د اصلاح لپاره خبرو سره هم نه پاتېږي. لکه وروسته به راشي انشاءالله نفل او فرض دواړه په دې حکم یو شان دی چې نه نفلي منځونو کې سړی خبرې کوي او نه فرضي منځونو کې خبرې کوي. ځکه د الصلات لفظ مطلق دی، نفل ته هم شاملېږي او فرض ته هم شاملېږي. دغه د جاهل او ناپوهه مسلمان سره په نرمۍ سره خبرې کول، هغه ته د قهر او غصې نه ځان ساتل، په نرمه لهجه سره تعلیم ورکول د نبي علیه الصلاة وسلام طریقه وه. دې وجې نه یو چا د نه تپوس وکړو، یو چا د نه پوښتنه وکړه، نو هغه ته په نرمه لهجه سره په ښایسته انداز سره په ښایسته طریقې سره هغې ته جواب ورکول. الله اکبر دا چې دی په مانځه کې یو رکن دی. دارنګې قرائت تسبیح تحمید دا ټول فرض دي. د حدیث کې ته اوس وګورئ چې د نبي علیه الصلاة وسلام ناشنا اخلاق ذکر شوي دي چې نبي علیه الصلاة وسلام نه غوسه وکړله، نه ډېر اخو دې خبرې ورله وکړله، بلکې ډېر په ښایسته انداز سره. دې نه معلومېږي چې اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمه ناشنا اخلاق دي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې وانک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر ته ډېر اوچت اخلاق باندې الله اوچت اخلاق ورکړو. لهذا موږ تاسو هم پکار دی چې خپل اخلاق برابر کړو. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی هغه نقل کړی دی. حديث نمبر 170. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. دی حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په مانځه کې د خبرو کولو حکم. زید بن ارقم رضی الله عنه روایت دی، دا فرمایي چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې د هغه سره ناستو، په دې کې به
د یو بل سره خبرې کړي ممکن به یو کس د خپل حاجت باره کې د بل سره خبرې کولې تر دې چې د آیات نازل شو تاسو په منځونو باندې همیشوالی کوي خاص کر په درمیانه مانځه او الله ته په عاجزي سره ودرېږئ نو موږ ته د مانځه په دوران کې د چوپ اوسېدو حکم وشو او د خبرو نه منع کړی شو مطلب دا چې خبرې په مانځه کې مه کوئ ان مخفف من المستقل دی تقدیر دا چې انه کنا او انا کنا یکلمو دا جمله مستأنفه ده گویا کې سوال کوونکی تپوس کې چې تاسو به څنګه خبرې کولې جواب یکلمو یعنی هسې خبرې نه بلکې د ضرورت او حاجت خبرې به هم کولې لکه د سلام جواب ورکول وغیره حافظو پابندي او همیشوالی کوي استاد درمیانه یا غوره منځ دې نه مراد مازدیګر منځ دی چې دو منځونه ترې مخکې دي او دو منځونه وروسته دي او دا تفسیر په صحیح حدیث کې راغلی دی قانتین د قنوت ډېرې معنا دي لکه طاعت خشوع دعا قیام طول القیام عبادت سکوت مع التعظیم دلته صحابه کرام رضی الله عنهم د دې نه مراد همدا سکوت او خاموشي اخیستې ده یا خو د قرائنو په وجه او یا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تفسیر په رڼا کې فامرنا موږ ته د الله طرفه حکم وشو او د آیت کریمه د تفسیر په توګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفه حکم وشو او د تایید چې نهینا لفظ اکیږي د سکوت خاموشي نه مراد خلقو سره خبرې دي نه د خلقو د خبرو نه خاموشي ده نه مطلقاً خاموشي څنګه په مازی کې قرات الله اکبر سبحان الله او دعا خدا خوشته کنه بلکې د خلقو سره د خبرو کول منع راغلي ده حدیث نه معلومه شوه چې په ابتدا د اسلام کې په مازی کې د ضرورت خبرې تر جایز وي لکه په الفاظ سلام جواب ورکول یا څومره نو چې انسان د هغه نه فوشي وي د هغې باره کې په مازه کې ولاړو ته خپل د اخ ملګري ته ویل چې څو رکعاته شوي دي دا تپوسونه به یې کول په ابتدا د اسلام کې بیا وروسته په وقوموا لله قانتین سره دا حکم څه شو منسوخ شو او په خاموشي باندې امر راغی دارنګه د آیات کریمه مدني دی د دې نه معلومه شوه چې په مکه کې په مازه کې خبرې اترې جایز وي او بیا په مدینه کې څه شوي منسوخ شوي دلته یو سوال دی هغه دا چې ابن مسعود رضی الله عنه په حدیث کې دی چې مونږ به په نبی صلی الله علیه وسلم د منځ په حالت کې سلام اچولو هغه به جواب راکولو او کله چې مونږ د نجاشي د خوا نه راغلو واپس شو نو مونږ به سلام اچولو نبی علیه الصلوة والسلام جواب را نه کړو نو ته ولې دا تپوس وکړو چې ولې په منځ کې کېدای شي مصروف وي دا معلومه چې خبرې په مکه کې منسوخ شوې دي ځکه ابن مسعود رضی الله عنه د حبشې نه مکې ته واپس شوی وګڼه او زید بن ارقم د دې حدیث نه معلومیږي چې په مدینه کې منسوخ شوی دي ځکه چې زید بن ارقم په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولاړو جواب د حبشې نه واپسې دوه ځله راغلی دی یو ځل مکې ته او بل ځل مدینې ته لکه بل روایت کې چې ابن مسعود رضی الله عنه د حبشې نه مدینې ته را واپس شو او بدر ته حاضر شو لهذا په دواړو کې موافقت راغله علامه ابن المنذري فرمایي د علماء په دې اجماع ده چې څوک په منځ کې قصدن د منځ د مصلحت نه بغیر خبرې وکړي نو د منځ فاسد دی او قصدن معنی دا ده چې دا ورته یاد وي چې زه په منځ کې یم منځ کې په هره یا ناپوه سره یا د منځ د اصلاح لپاره قصدن خبرې وکړي شي نو په دې سره من نه باطلېږي او په دې باندې دلیل حدیث د ذوالیدین دی حدیث د معاویه بن الحکم او د آیت کریمه دلیل دی چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا او په صحیح مسلم کې راغلی چې دا دعا قبل شوې ده دارنګه دا حدیث چې ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الله زما امت ته هر خطا او زبردستی معاف کړی ده او دا درې قسمه خبرې د حدیث الباب نه مستثنا دي د دې لپاره چې ټول حدیثونو ترمنځ سره شي جمع او تطبیق حاصل شي حدیث نه د منځ اهمیت او عظمت معلوم شو ځکه په منځ کې د خبرو حرامېدو وجه دا ده چې انسان په دې کې صرف الله ته توجه وکړي د هغې په مناجات باندې خوند واخلي چې دا د منځ یو روح دی منځ کې انسان په توجه سره ودرېږي خپل رب ته به هغه ډېر توجه کوي د دې وجه نه قرآن کریم کې چې الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان کامیاب دي هغه مؤمنان چې خپل منځونه کې خشوع کوي نو خشوع انسان کې کله راځي خشوع انسان کې اله راځي چې کله انسان په توجه باندې ودرېږي او خبرې اترې ونه کړي
چې خبرې وکړي دی خو توجه نه برابرېږي. انسان چې کله خبرې پرېږدي او په توجه باندې لمونځ ته ودرېږي لهذا دغه لمونځ الله رب العالمین ته قبلېږي. حدیث درجه ده امام بخاري، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذي نقل کړی صحیح حدیث دی په اعتبار د سند سره. حديث نمبر 108 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. په دې حدیث کې دا مسله بیانوي چې په مانځه کې چې سراپیخ شي نو مسکون کې بس کوي. ابو هريره رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په مانځه کې د ضرورت په وخت کې تسبیح ویل د نارینه لپاره دي، یعنی سبحان الله ویل سره امام وغیرہ ته زو کې تنبیه ورکول پکار دي، او لاس پر قول د زنانو لپاره دي. التصفیق لاس پر قول د دې درې صورتونه دي. یو داخل لاس درنه طرف د ګس لاس په پاسنۍ طرف وال، یا داخل لاس پاسنۍ طرف د ګس لاس په درنه طرف باندې وال، او یا داخل لاس دننه طرف د ګس لاس په دننه طرف وال. په دې درې وړو باندې تصفیق اطلاق کی. حدیث کې عموم دی په بل روایت کې راځي تسبیح. د دې معنا دا ده ابو داود کې د عیسی ابن ایوب نقل چې خلاص دوه ګوتې به یو ګس پرغه باندې سی وې ټکارې وګ ټک ټک وګي. حدیث نه معلومه شو چې کله چاته منځ کې د خبرو کولو سره حاجت را پیښ شي، لکه مخې ته څوک تیریږي یا امام نصیحت یې راشي یا غلطي وشي او مقتدی ورته تنبیه ورکړي یا وړونکو ته غورځېږي یا څوک دې ته راځي او دا ورته خبرې کول غواړي چې زه په منځ کې یم یا بل مقصد وي، نو که نارینه وي سبحان الله به وایي، او که زنانه وي د داخل لاس دوه یا څلور ګوتې به د ګس لاس په شا طرف باندې ووهي، دې دپاره چې حقیقت ته خبر حاصل شي، خبر ملاو شي او غلطي ځي ختم شي. دې خلک امام ته تنبیه ورکولو لپاره الله اکبر وایي او څوک مونځ په تیزه باندې کې الحمدلله رب العالمین تیز شروع شي. دا غلط طریقه ده. صحیح طریقه دا ده کله چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې موږ ته ښودلي ده چې امام غلط شي او سړي ورپسې ولاړ وي هغوی به څه وایي سبحان الله سبحان الله، او زنانه به څه کوي تصفیق کوي. دې حدیث کې د دې دوه عملونو تقسیم راغلی دی. د زنانه په اواز کې چونکې د فتنې خطر وي، دې وجه نه دا به په داسې موقع چې د نارینه‌و سره شریک د جمعې د مانځه دپاره حاضر شوي وي ولاړې وي تسبیح به نه وایي او نارینه به لاسونه نه پړقوي، ولې چې دا د ښځو وظیفه ده. بعض علما لکه امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي چې په داسې موقع کې ښځه په مانځه کې لاسونه وپړقوي نو لمونځ یې فاسد دی. دارنګه که سړی د جواب په توګه تسبیح وویله نو لمونځ یې هم فاسد شو، خو دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. او امام مالک رحمه الله نقل دی چې هغه وایي زنانه دپاره لاسونه پړقول نشته، بلکې نارینه او زنانه دواړه به تسبیح وایي. او په دې باره کې په دې عام حدیث استدلال کې چې من نابه شیء فی صلاته فلیسبح او التصفیق للنساء په دې په طریقه د ضم او په دې باندې اخلي چې دا د ښځو کار دی، دا رایه صحیح نه ده. ځکه بل روایت کې چې اذا نابکم شیء فی الصلاة فلیسبح للرجال ولیسفق النساء. کله چې په مانځه کې د څه شی راپېښ شي نو سړی د څه وکړي تسبیح سبحان الله وایي او ښځه د لاسونو پړقي. دا دوی خبره هغه د حدیث سره موافق نه راځي، د خبره د حدیث نه خلاف ده. د هر څه د وجې نه چې په مانځه کې خبرې کول منع دي. ټیک شو. دارنګه د مسلم په فی الصلاة لفظ کې معلومیږي چې د نارینه او زنانه ترمنځ دا فرق سره په مانځه کې دننه دی. بعضې خلک د تعجب خوشحالتیا په وجه په محفلونو کې لاسونه پړقي، دا کار د کمقلتوب نښه ده، ځکه چې لاسونه پړقول د ښځو عادت دی. په سړو کې دا کار د یورپ نه راغلی دی. په کار چې تعجب په وخت کې ماشاء الله یا الله اکبر وغیره شرعي الفاظ ویلی شي. دې وجه نه مؤمن مسلمان به کوشش کوي چې د قرآن او سنت تابع وي. مؤمن مسلمان به کوشش کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو به هغه پابندي کوي. مسلمان باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو نه خلاف لاړ نه شي. بس بل په حدیث کې دا مسله معلومیږي چې موږ باندې د امامانو خبره لازم نه ده. د امامانو خبره به هله موږ منو چې کله د قرآن او حدیث نه خلاف را نه شي،
خو چې کله د هغوی خبره د قرآن او حدیث نه خلاف راشي نو د هغوی احترام په خپل ځای باندې، خو دا خبره موږ نه منو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منو، ځکه چې موږ په دې مکلف یو چې اطیع الله او اطیع الرسول، د الله ومني او د الله د پیغمبر ومني. د الله پیغمبر ښکاره خبره کړې ده چې مانځه کې امام غلی شو نو سړي به څه وایي سبحان الله، او ښځه به څه وایي لاسونه به ټقي. نو کوم علما چې دا خبره کوي چې دا د سره منځ فاسدېږي، لهذا د هغوی دا خبره غلطه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره باندې عمل کوو. حدیث نمبر 109 وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. دې حدیث کې دا مسله بیانې چې په مانځه کې ژړلو سره مونځ ماتېږي. مطرف د خپل پلار عبدالله ابن شخير رضی الله عنه روایت کې چې هغه وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې مونځ یې کولو او د هغه په سینه مبارکه کې د ژړا د وجې نه داسې اواز و لکه څنګه چې د دیګي او د کټوۍ د خټ کېدو د اواز وي. عزیز د کټوۍ د خټ کېدو او جوش وهلو اواز ته وایي. مرجل کټوۍ ابو داود په روایت کې راځي چې عزیز الرحاء یعنې د ژرندې د پل د غرارې په شا باندې ژړا کوله. حدیث نه معلومه شو چې د الله خوف او خشیت د وجې نه ژړل مونځ کې دا مونځ نه ماتي، اگر که د دې په وجه حروف هم حاصل شي. په مانځه کې ژړا مستحب عمل او د اعلی درجې مقربینو او الله والا خلقو عمل دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو دپاره هغه طریقه هغه یو دلیل دی چې هغه په مانځه کې سخت ژړلې. د عمر رضی الله عنه نقل دی چې هغه به د سهار په مانځه کې سورة یوسف ولوستو تر دې چې دا آیات ته راورسېده چې انما اشکو بثي وحزني الى الله، وزه د خپل غم او خفګان شکایت الله ته کوم. د هغه سلګۍ هغه واورېدل شي. بل د حدیث کې د ژړا فضیلت ته اشاره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې عینانی لم تمسهم النار عین بکت من خشیة الله. دوه قسمه سترګې دي چې هغې ته به د جهنم ونه رسېږي. عین بکت من خشیة الله، هغه سترګه چې د الله د یېرې د وجې نه هغه به ژړا شي او رب العالمین نه ویریږي او د هغې نه اوښکې راشي. محترم ځان کې عاجزي پیدا کول غواړي، الله ته توجه پکار ده. د دې وجې نه بل هغه سترګه ده چې عین باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه چې د رب العالمین دپاره د مسلمانانو د مجاهدینو د صحیح مجاهدینو څه کوي پیدا کوي او د هغوی څوکۍ کوي. د محترمو ژړا یو مستقل عبادت ته که انسان په دې باندې ځان پوهېږي. د ژړا په وجه باندې انسان کې نرمي راځي. نن سبا چې زمونږ ستاسو دا سترګې دې نه وښکې نه ځي، ولې جمود العین وقساوة القلب د بدبختۍ علامه ده چې د سترګو نه وښکې نه ځي او انسان نه جاړي، الله ته نه متوجه کېږي. دا د بدبختۍ علامه ده. او دارنګې د زړه سختوالی، زمونږ ستاسو زړونه سخت دي ځکه موږ تاسو باندې قرآن اثر نه کوي، موږ تاسو باندې د آخرت آیاتونه لوستل کېږي هغه اثر نه کوي. زړه باید زموږ تاسو نرم شي. مطرف ابن عبدالله ابن شخير رضی الله عنه حرشي عامري بصري مشهور ثقه تابعي دی، عبادت گزار او فاضل انسان، بېشماره مناقب او فضائل لري. په 15 هجري کې وفات شوی دی. ابي مراد عبدالله ابن شخير ابن عوف ابن كعب الحبشي العامري رضی الله عنه دی. د صحابه کېدو شرافت ورته حاصل دی. دی چې د بنو عامر د قبیلینو کوم وفد چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو، دا په هغې کې ممتاز شخصیت په بصري والو کې شمارل کېږي. د جد حدیث صحیح حدیث دی. امام ابو داود په 904 کې نقل کړی دی. دارنګه شمال ترمذي
315 کې، نسائی په 1215 کې، امام احمد څلورم جلد 50مه صفحه کې، ابن خزیمه په 900 صفحه کې، دارنګه ابن حبان په 653 کې، دارنګه 253 کې نقل شوی دی. ابن حبان، ابن خزیمه او حاکم ورته صحیح ویلی دی. امام احمد په صحیح سند ذکر کړی دی. حافظ فرمایي د دې سند قوي دی. فتح الباری شیخ البانی هم ورته صحیح ویلی دی. لہذا د سند په لحاظ باندې حدیث دی صحیح دی.